جوړ بخیر د نننۍ خپرونې ځانګړی میلمه مو شاهد کمال دی. د په روانو لیست ای لوبو کې لومړی سلیزه او په ټوله کې د لیست ای په تاریخ کې شپږمه سلیزه په خپل نوم کړه. شاهد کمال ستړي مه شئ، د ننني غوره پرفارم په اړه که راته وغږیږئ. مننه هان صاحب، ستاسو د ډګر سپورټس له لارې ټولو هیوادوالو ته سلام. واقعیت دی چې یو ښه انینګز و، کوم سچویشن چې و میډل کې راووتم، ویکټ باندې مې سټې وکړه، سټرایک مې روټیټ کوله، کوم لوز بال و هغې نه مې ګټه اخیسته، هغه و چې یو ښه ټارګېټ مې مقابل ټیم ته ورکړو. پیل مو ډیر ښه و، نوید دوبی درته ډیر ښه سټارټ واخیست، خو ورپسې خالد تڼیوال او د دې ترڅنګ افسر ځاځي ډیر ژر خپلې ویکټې له لاسه ورکړې. څنګه مو وکولی شول چې دا وضعیت مهار کړئ؟ ګوره، په سټارټ دلته دغه ویکټ کې سټارټ ډېر مهم دی. سټارټ ښه و نوید دوبی له خوا نه، او بیا په منځ کې خالد تڼیوال او افسر ویکټې زر لاړې. زه چې راووتم حسن ولاړ و، نو حسن او زما په منځ کې همدا خبرې تاویدله وه چې او زه او تا به خیره پورې ځو. تقریبا ما د 15 اوره ټارګېټ کول، هلته به موږ ته لوز بال هم کېدو، 6 چوکا به راتله او سټرایک به روټیټ کولو. تقریبا په هر اور کې به یو 8 منډې 10 منډې به موږ ته راتلې. نو په اسانۍ سره ما د سره ویل چې انشاءالله 40 اورو پورې به ځو. هغه و چې دی په د منځ کې لږ سټرګل یې وکړو، ویکټ یې لاسه ورکړه. بیا رحمان الله راووتو، نو رحمان الله کې هم دا پلان و چې زه ورته به خیره پورې ځو، تقریبا یو 15 اورو پورې. نو ښه ټارګېټ و هغه ما دپاره چې ما کوم پلان مطابق زه تلم، نو هغه کامیاب شو. هوم ګراوند و، کنډیشن، آب و هوا سره په ټوله کې د روانو لیست ای لوبو لپاره مو څومره ښه تیاری کړی و؟ ګوره، که ته وګورې هر فارمیټ چې راځي نو ته به هغې فارمیټ مطابق تیاری کوې. هغه دی چې موږ دلته په خپل هوم ګراوند کې څو میچونه هم کړي وو، هغه ما دپاره یو ښه ساین و. دلته بلاد یو په دا ګراوند کې او تیاری بیخي زیات شوی دی. نو انشاءالله امید مې دی چې پر نورو میچو کې هم ښه پرفارمنس وکړم د ټیم دپاره او د ځان دپاره. روان کال که موږ تاسې ګورو، شاهد کمال په فرست کلاس لوبو کې ډیر مخکښ و او د بیټرانو په لیست کې یا په قطار کې نوم لومړی و، او ورپسې شپږیزه ترسره شوه او دا د په لیست کې مو بیا ثابته کړه، 100 منډې مو ترلاسه کړي. د خپل کرکټ لپاره یې څومره یو ښه کال ګڼئ؟ واقعیت دی چې کله چې ته خواري کوې، محنت کوې، نو ثمره به ته ګورې. نو دغه کال زما د انینګزو دپاره یو ښه کال دی. نو امید مې دی چې نور انینګزونه هم پکې وکړم. انینګزونه ښه کرکټ زما په لاس کې دی چې زه څومره ښه کرکټ کولی شم، نور یې هم ښه کولی شم. نو امید مې دی چې راتلونکي میچو کې او داسې بهر میچونه هم راځي، په هغه کې هم د وطن دپاره یو ښه کارکردګي وکړم. فکر نه کوې دا منډې ترړې او دومره ښه ځلېدنه مو د وړاندې تګ لپاره دا کال چې تاسې وړاندې هم یاد کړ ډېر یو ښه فرصت دی که چیرې په ملي کچه او دې ترڅنګ د الف لوبډلې لپاره فرصت ترلاسه کوئ، ښې لاسته راوړنې به ولرئ؟ ګوره، ما مخکې وویل چې پرفارمنس کړل زموږ په لاس کې دی، او نوره د سی بي کار دی، سلیکټرانو کار دی چې دوی څه کوي. نو هغه څه ما ورته کړي دي چې یو پلیر دپاره په کار وي. که ته په 20 کرکټ کې وګورې، که په فرست کلاس کې وګورې، او که اوس لیسټې کې ګورې، ما هغه هر څه ورته تایید کړي دي. نوره مخې ته دوی سی بي ته هر څه پرته دي، هغه به وروسته معلومات کېږي. د توپوهنې ترڅنګ مو توپ اچونه هم د هېرېدو نه ده. د توپوهنې ترڅنګ مو په دې برخه باندې څومره ښه کار کړی؟ ګوره، که ته وګورې تا باندې کپتان اعتماد وکړي، نو ته بیا هر څه کولی شې. نو اعتماد ډېر مهم دی. نو افسر باور را باندې وي چې ته به انشاءالله ښه بالینګ کوې. راځه، هغه و چې زه لاین او لاین کې بالینګ کوم، ویکټ پسې ډېر نه ځم. ما مقصد هم دا وي چې یوازې ډاډ ته لاړ شم، نو بالینګ باندې مې هم خواري کړې ده. د وروستۍ پوښتنې په ډول یې که وایو، په روانو لیست ای لوبو کې تقریبا 25-30 نومونه دي چې دوی آن د ګریډ 1 نه دې سیالیو ته لار موندلې ده. ستاسو رقم د سینیر لوبغاړو ترڅنګ د هغوی لوبېدنه، د هغوی سره ستاسو د تجربې شریکېدنه، دا څومره ښه فرصت دی د هغوی په ځلېدا کې؟ بالکل، که ته وګورې په هره لوبډاله کې 10 هلکان شته چې دوی د ګریډ 1 نه راغلي دي، ښه دغې ځایو ته لیسټې ته یې ځانونه رسولي دي. دا د دوی دپاره یو ښه ساین دی چې دوی سینیر هلکان ګوري. نن که ته لوبه وګورې، حشمت شهیدي څه قسم میچ زموږ نه بوتلو، تر اخره پورې لاړو. همدغسې زه ټیم ته چې راووتم، ویکټ ته
انینګز مې څه قسم بیلډ کړو نو دغه د ځوانانو لپاره یو ښه ساين دی چې دوی دا وګوري چې په دا سخت سچویشن کې یو پلیر یا سینیر پلیر څه کولای شي نو ښه ساين دی دوی لپاره چې دینه زده کړه وکړي او په راتلونکي کې دوی په دا باندې کار وکړي. ډیره مننه کور مودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. مننه صاحب.